سلامونه و نیکې هیلې مې ومنئ د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو سهار مو نیکمرغه تمه دا ده چې تاسې ټول به راته رک روغ او سلامته اوسئ او د خپلو دوستانو او د کورنیو د غړو سره یو ښکلی او ګلورینه سهار هم راپیل کړی وي. زموږ د روڼ سهار یعنې سهارنۍ خپرونه هم پیل شوه په ژوندۍ بڼه. امید دا لرم چې زموږ سهارنۍ 2 ساعته خپرونه راسره تاسې هم تر پایه وګورئ او زموږ لیدونکي اوسئ. نن نو د نومبر د میاشتې 25 تاریخ او دغه ورځ بیا نو د ښځو د تاوتریخوالي پر وړاندې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. نو دغه ورځ موږ چې دغه البته د نومبر 25مه ده او دغه ورځ ورته ځانګړې شوې ده. په دغه برخه کې به نن البته د دغې ورځې موږ دغه ورځ هم د تاوتریخوالي د میرمنو پر وړاندې د مخنیوي نن ځانګړې کړې ده او په خپرونه کې مو هم هغه موضوعاتو ته ځای ورکړی دی چې تر ډیره دغه موضوعات په همدغه نړیوالې ورځې پورې راڅرخي. چې کوم موضوعاتو ته موږ په خپرونه کې نن ځای ورکړی دی دغه موضوعات به هم زه له تاسو سره شریک کړم، خو یوه یاده باید وکړم له مخکې نه چې هر کله راسره تاسې په خپرونه کې ګډون کیږئ یا ګډونوال کیږئ البته برخوال کیږئ له هر څه وړاندې باید د تلویزیون غږونه خاموشه وساتئ او د دې ترڅنګ د شور ماشور او یا هم بیروبار څخه لرې اوسیږئ تر څو ستاسې غږ په سم ډول واورو اړیکې مو هم د ناسم موقعیت له امله له موږ سره پرې نه شي. نن د خپرونې لومړنۍ برخه د چې ستاسې د اړیکو لپاره ځانګړې ده، کولی شئ سره برخه واخلئ. د خپرونې دویمه برخه بیا نو د موضوع لپاره ځانګړې شوې ده. د دې ترڅنګ ښاري راپور هم لرو په خپرونه کې او ځانګړې یا هم معلوماتي برخه هم لرو په خپرونه کې چې دغه معلوماتي برخه نن د ښځینو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي البته دا چې کوم ولې دغه ورځ پیدا شوه، څه ډول دغه ورځ ونومول شوه، د دې ترڅنګ موخه یا هدف ترې نه څه دی. زموږ همکار به راسره وي او په دغه برخه کې به کوم مطلب چې په دغه برخه کې لري له موږ او تاسو سره شریک کړي. د دې ترڅنګ د خپرونې په بله برخه کې هم چې ځانګړې برخه ده راسره به میلمانه وي او ورسره د مور په تړاو باندې کومه ترانه لري ورڅخه به یې واورو. د ترڅنګ د کورنۍ پر نظم باندې به هم بحث ولرو، ورسره به وغږیږو چې متقابل احترام په کورنۍ کې څومره مهم دی. ولې دغه متقابل احترام تر ډېره موږ او تاسې ټینګار کوو چې په فامیلونو کې باید که هغه مور وي، که هغه مثلا خویندې ورونه وي، پلار وي یا ښځه او خاوند وي، یو بل ته متقابل احترام ولري. نو د دې ترڅنګ دا چې موضوع ته مو هم ځای ورکړی ده د خپرونې په جریان کې چې تاسې راسره برخه اخلئ یا په تماس کې کیږئ. موضوع مو نن هم ټاکلې ده چې د ښځینهو درناوی څومره مهم دی، که هغه په ټولنه کې وي، که هغه په کور کې یا په کورنیو کې وي، د هغوی حق او حقوق پیژندل، د دې ترڅنګ د دوی احترام او درناوی کول څومره مهم دی. اړیکې ته وخت ورکوو، بیا نو راګرځو په دغه موضوع باندې به هم بحث ولرو او له تاسو سره به ګډ پرې وغږیږو. بلیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. د پکتیا ولایت نه جاوید افغان در سره په لاین کې یم. هیله کوم چې راته روغ جوړ او خوشحال وئ، د ژوند په چارو کې بریالي وئ. سلامت اوسئ. تاسې هم پخیر راغلئ خپرونې ته. مننه، الله دې کامیابه لره. انشاءالله ډېره ښکلې موضوع مو ټاکلې ده، بس ډېره مننه، الله مو کامیابه لره. موضوع مو ښکلې ټاکلې ده مګر تاسې پرې کوم نظر نه لرئ؟ الله دې کامیابه لره، خوشحاله دې وي. تلیفون کې کریډیټ کم دی، ډېره ښکلې موضوع ده، ښځه ده یا دا زموږ موره کېدلی شي، خوره کېدلی شي، لوره کېدلی شي، خو چې په دغه ټولنه کې ډېر درندښۍ ورته وشي، ډېر احترام ورته وشي، ځکه چې زموږ کور چارې چې دي ټولې د ښځې په سر وي، پوه شوې، ښځه یې کنټرولوي. خو بس ډېر په دغه ټولنه کې له مخکې نه یې یاده وکړله چې په موبایل کې کریډیټ کم دی او شاید احتمال د دې وي چې راسره اړیکه یې پرې شي. ښه نو مننه چې که څه هم دغه ورځ البته دا چې دغه ورځ ولې ونومول شوه په دې تړاو باندې به لږ څه ناڅه معلومات زه هم له تاسو سره شریک کړم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ د 1981 کال په لومړي ځل په امریکا کې د ښځو د فعالانو له لوري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره اعلان شوه. دغه ورځ بیا په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له لوري په 1999 کال کې ومنل شوه.
د دې ترڅنګ د دې ورځې بیا هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره عامه پوهاوي زیاتول، د قربانیانو ملاتړ کول او په نړۍ کې د ښځو حقونو ته درناوی کول په ګوته شوي دي. نو تر ډیره باید ښځې چې کوم منزلیت لري، کوم مقام لري او د دې ترڅنګ په مبارک دین کې ورته البته د اسلام څه ډول لارښوونه شوې ده او څومره ټینګار او تاکید شوی په دې برخه کې چې ښځې باید د خپلو حقوق څخه برخمنې وي، د هغوی درنښت او درناوی دې په کور کې وشي. په دې تړاو باندې به تاسې هم راسره که غواړئ خپل نظر شریک کړئ او موضوع برخه کې مو هم مېلمنې ته ځای ورکړئ، راسره به وي او په دغه برخه کې به ورڅخه واورو. کومې پوښتنې چې په دغه برخه کې زه لرم نو زموږ پوښتنو ته به ځوابونه وړاندې کړي. اړیکې ته اوس وخت ورکوو، ګورو چې څوک راسره په لیکه دی. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ټول محترم اوریدونکو لیدونکو کتونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. سلامت اوسئ، په خیر راغلی، سهار مو نیکمرغه. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای راسره په لیک کې؟ د ننګرهار ولایت نه شینواری یم. شینواری صاحب خیر راغلی. کومه ستونزه مو راوړې یا نه په کوم موضوع غواړئ؟ مننه. بس ستونزې ډېرې دي، خو د ښځو په دغه باندې به یوه خبره موږ وکړو. حقونو باندې الحمدلله په افغانستان کې ښه حقوق ورکړل شوي دي. بیا د مور او پلار باید چې ډېر احترام وکړو. موږ به د غربي هېواد پسې نه ګرځو. هغو چې کوم حقوق ورکړي هغه داسې حقوق نه دي لکه اسلام چې ورکړي دي او بیا په تېره کې افغانانو ورکړي. نو ماشاءالله ډېر ښایسته زنانو ډېر ښایسته عزت کوي د ښځو حقوق هر دغه کې. یو نیم پېښه چې هغه بېله خبره ده، نو صرف یو په دغه کې ستونزه چې دغه زموږ د ښځو تعلیم آزاد کړي. په دې معنی دغه ده. بل خبره دا ده چې د ښځو سره باید تریخ چلند ونه شي او ښځې هم باید چې د خاوند د ورور د دې ټولو حقوقو پېژني. نو په دې کور کې به یو جنجال یو شخړه یو شی به نه راځي انشاءالله چې هر څه به په امن او امان وي. او بله ستونزه دا ده چې موږ د دې دغه څو پېرې دا وکړ، موږ دغه د مارکو بازار ډېر تنګ دی او امبولانسونه پکې ولاړ دي، غرارې کېږي، لارې بند دي، شکایتونه څو پېرې موږ وکړ. د هېڅ چا په دې غوږ رګ ونه خوځاو چې دا ولې داسې کېږي. د سورلۍ موټر په سړک ولاړ یا دویم سړک باید چې هر ترتیب وي چې دا د بازار څخه جوړ شي که نه، چې ډېر مشکل دی موږ ته په دغه ځای کې پوهچانې. دغه چارواکو سره تاسو وګورئ او رویې غواړئ پوښتنې دې وکړئ. سمه ده شینواری صاحب، مننه کوم. خو تاسې که دغه موضوع ته بیرته راوګرځو چې د ښځو په حق او حقوق راسره وغږېدې، خپله دې څومره کلونه کېږي چې ژوند مو خپله بد کړی؟ هلو ښه اړیکه راسره فکر کوم چې قطع شوه. پوښتنه مې کوله چې څومره وخت کېږي چې دوی سره ژوند کوي او د دې ترڅنګ څومره اولادونه لري. په دومره وخت کې باید څومره سره جنجالونه او یا هم په کور کې تاوتریخوالی رامنځته شوی وي. هر کله چې راسره په خپرونه کې ګډونوال کېږي، تر ډېره کوښښ کوئ چې د تلویزیونونو غږونه هم خاموشه وساتئ. اړیکې هم راسره زیاتې دي. په وار وار د ټولو اړیکو ته وخت ورکوو او تر ډېره هڅه او کوښښ دا کوئ چې د شور ماشور او بیروبار څخه هم فاصله کې اوسیږئ تر څو غږ مو په صحیح ډول واورو. بلې السلام علیکم. سلامونه احترامات نیسي ورجانې تا تخنیکي همکارانو ته او د ښایسته برنامې ټولو اوریدونکو ته سلام. سهار مو په خیر، ښایسته ورځ. ډېره زیاته مننه. خیر راغلې خپرونې ته. اباد او خوشحاله اوسې خورجانې ښه یې جوړه په خیر یې. سلامت اوسئ، مننه کوم. فکر کوم ګړندی صاحب راسره په تماس یې. همداسې خوشحال یې خورجانې، همداسې ده. سلامت اوسئ. مهرباني وکړئ په موضوع غواړئ چې بحث راسره ولرئ یا نه کومه ستونزه مو راوړئ؟ خورجانې دغه دنیا نه ده، دا یې ښځې نیمګړې ده. که باور وکړو چې ښځه پاکه کور کې نه یا کور وړاندې ګډ ورته صحیح. ښځه ده چې د کور چراغ ده، ښځه ده چې د نر لباس ده، ښځه ده چې عزت ده. دې ښځې زما مخکې وویلې چې هېڅ دنیا مخته نه ځي. باید ښځې ته موږ ډېر احترام وکړو، ډېر احترام وکړو. ښځه یو بېوزله بېوسلې وسله نه لري بېچاره.
باید همیشه وخت من د ښځې ګوره په افغانستان کې د پخوا ګړندی صاحب ستا غږ لږ څه مشکل لري نه پوهېږم حق دقت وصل کېږي هلو نه پوهېږم اړیکه کې مو مشکل دی او د بیا ځل لپاره که کوښښ وکړئ په تماس کې شئ شاید غږ مو هم سم وي اړیکه فکر کوم راسره پرې شوه مننه له تاسې ټولو چې راسره په خپرونه کې یاست او کوښښ کوئ راسره ګډونوال شئ په خپرونه کې د دې ترڅنګ خپل مختلف او سالم نظریات له موږ او لیدونکو سره شریکوئ که څه هم وګورو بلکل چې ښځه هغه څوک ده چې نوې جامې یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ د ښځو درناوي او درنښت پر موږ او تاسې ټولو باندې لازم ده که په کور کې مثلا د فامیل غړي دي که پلار وي ورونه وي نارینه د ښځینه درنښت باید په نظر کې ولري که یو نارینه وي هغه مېرمن لري په کور کې نو تر ډېره به یې کوښښ دا وي چې په ورین تندي ورسره هغه خبرې چې دی کوي د ترڅنګ بحث ورسره ولري او یا هم که دوی د سهار ناشته کوي او د ډوډۍ کله چې ډوډۍ تیارېږي او دغه مېرمنې راځي کیني سره ډوډۍ یو ځای خوري نو پر ورین تندي باندې که خبرې وي او متقابل احترام په نظر کې ونیول شي تر ډېره شاید هغه ځینې د ژوند ستونزې چې دوی لري ورته کار هم شوی وي ځکه اکثر داسې افراد هم شته دی په ټولنه کې چې که چیرې یوه مېرمن دیګ لږ څه خراب پوخ کړي یا مالګه زیاته وي یا کمه وي او یا هم ورنه سوی وي نو شور ماشور هلته زیات جوړیږي د دې ترڅنګ تاوتریخوالي ته لاره هواریږي بالاخره دوی سره جنګ و جنجال کوي ماشومان به یې هم خوابدي او ژاړي به خفه به وي مېرمن به یې هم همداسې جګرخونه وي ګر چې انسان خپله نه غواړي چې یو څه قصدن یا قصدي ترسره کړي خو مګم ځینې وخت کې ځینې داسې شیان موږ او تاسو ورسره مخ کېږو چې تر ډېره موږ او تاسو اراده یې نه لرو خو بیا موږ د هغه کړنو او یا هم د شیانو سره مخ کېږو تر ډېره په دغه برخه کې د نارینهو ملاتړ خصوصا بیا په کورونو کې د ورونو او د خاوند ډېر زیات مهم وي که هغه د ښځینهو په هره برخه کې وي بلې السلام علیکم سلامونه بیا ورسېږي خورجانې خیر راغلی سلامت اوسئ مخکې د اړیکه راسره پرې شوه فکر کوم ستاسې په اړیکه یا هم موقعیت کې څه ستونزه وه که غږ دقت وصل کېده مهرباني نظر مو په نیمۍ کې پاتې شو نظر دی ورو ښځه مخکې وویلې چې مور ده ښځه داسې چوکۍ لري مقام لري چې الله تعالی داسې مقام ورکړی ده چې د مور حیثیت یې ورکړی مور خور ده مور هم ده خور هم ده یعنې پلار هم ده هر څه خور ښځه داسې یو بیرغ ده چې په نړۍ کې د ټولو نه بلند چوکۍ لري موږ همیشه وخت مور ته یعنې د مور په پښې چپوو دا ټولې ښځې چې دي دا مورګانې دي او موږ یې باید احترام وکړو په ډېره درناوي باندې ښځه ده چې انسان پرې پاک سوچه ده نر پرې سوچه ده کور ته چې راشې ډوډۍ هر څه تا ته تیار وي ورتل او چې ښځه نه وي هغه کور وران ده هغه کور چټل نه په ولاکې پاک وینې نو موږ به همیشه وخت د خپلو ښځو احترام وکړو او ډېره درناوی وکړو دنیا په ښځه باندې آباده ده دنیا چې ښځه نه وي دا دنیا نیمګړې ده دا مخته نه ځي بلکل مخته نه ځي موږ همیشه وخت باید د ښځو تاوتریخوالی بد وضعیت بد اخلاقي ورسره ونه کړو ښه وضعیت فکردار ورسره وکړو ښه ژوند ورسره وکړو باید هېڅ وخت دې سره تاوتریخوالی ونه کړو جنګونه ورسره ونه کړو په ډېره مینه باندې باید موږ ورسره پټ وکړو ګړندی صاحب ډېره زیاته مننه عمر مو تېر کړی دی تر دا مهال څومره تاوتریخوالی او جنګ و جنجال مو ترمنځ راغلی یاره خورجانې درته دروغجن به شمه خو دنیا ده که نه یو کزال به مخمین چې راپیا خوا او دې خوا نه خو زه چې نه نو چې همیشه وخت همداسې په تاوتریخوالي کې روان یې لکه لیونی باید همیشه وخت خلاص شو چې دې باندې بد خورځ شي بلکل ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ او خپل نظر دې شریک کړ او خورجان یو شکایت مې بل درلوده لکه
حقیقت به درلوده دغه سړک چې نوې پولي چرخۍ نه ده دلته دغه رکشې لرېږي خو اوس خو بېچارګي ده بېکاري ده بېروزګاري ده او سړي یوه رشکه مشکه اخیستي او دغه چې لري همدلته ځي هلته کوم لنډه ګوره ملا احمد د چا د سړک نه کوي هلته پاچا صاحب ته ځي جیسوس ته ځي هخواته عزیز السک ته ځي هخواته نظار هم نه بندېږي بس باندې ترافیکان دي بس دغه نیسي بیا ته بیایي بندي کوي هغه چمونې حضوري کې شالک ته بیایي 20 ورځې 15 ورځې 15 ورځې دا هلته بېکار ګوره دا خو انسانان ډوډۍ خوري اوبه خوري هلته خو هم نه کوي دونه غږه فضا خو صحیح نه ده بیا چې دولت بندوي حکومت یې بندوي د سره چې نه پوهېږي مګر واردات یې بیا بند کړي ریسکو باندې چې بیا واردوي بیا نو یو ځای ورته معلوم کړي چې یا دغه بیا نه خوالاله شهرک ته دې بیا یې سمه ده روزي لاس نه اخیستل دي او د خولې نه اخیستل دي او مچې نه بندول سمه ده ګړندی صاحب چې کېده د ورځې 50 روپۍ چې باندې هلته جرمانه کېده نو دا خو سړی ورته روزي انسان واخله وروزي یې مه اخله او متل نه وایي مننه کوم ګړندی صاحب ستاسو ستونزه موږ له ځان سره واخیسته مننه چې راسره پلي کوئ ښې چارې ولرئ بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو د خپرونې د موضوع برخه مو پیل شوه په دغه برخه کې نن راسره قاري صاحب فضل ربي د سعودي عربستان څخه د سکایپ له لارې په لیکه دی ورسره وبحث او خبرې ولرو دا چې په اسلام کې د میرمنو مقام او منزلیت څه دی ورسره غږیږو خو قاري صاحب تاسې په خیر راغلی ستړي مه شئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خیر اوسئ خورې او زه ستاسې د طریقه ټولو د شمشاد تلویزیون اوریدونکو ته او د دې کارکوونکو ته او خپل ټولو ناظرینو ته سلامونه عرض کوم او د الله جل جلاله نه امید کوم چې ټولو به په خیر او په عافیت سره د خپل ورځ پیل کړي قاري صاحب محترم مننه کوم راځئ پیل به له همدغې پوښتنې وکړو چې په اسلام مبارک دین کې میرمنې مقام څه دی د اسلام په مبارک دین کې د میرمنو مقام دا یو منل شوی حقیقت دی چې اسلام په داسې یو معاشره کې او په داسې یو وخت او زمان کې د زنانو هغه حیثیت او د زنانو هغه مقام راښکاره کړه چې هلته د ښځې هېڅ یو مقام نه و هلته د ښځې هېڅ یو حیثیت نه و په هېڅ یو معاشره کې د دنیا په هېڅ ګوټ کې زنانه د ظلم سره د بربریت سره مخامخ وه او حتی هغه د یو مال او د متاع په شکل باندې ګڼله کېدله لیکن کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو زنانه که د مور په شکل کې وه هغې ته داسې یو مقام ورکړی شو چې د هغې تصور په هېڅ یوه ټولنه کې نه شو کېدلی که هغه د خور په شکل کې وه همدغه مقام که هغه د لور په شکل کې وه همدغه مقام هغه د یو ماشومې په شکل کې و همدغه مقام او که د یو عامې زنانه په شکل کې یا د مثلا د کور د میرمنې په شکل کې وه هم یو لوړ مقام اسلام هغې ته ورکړ او که هغه بالفرض د یو کونډې په شکل کې وه هم د هغې یو دیکبال او د هغې یو حیثیت هغه په اسلام کې برقرار کړی شو هغې ته یو لوړ مقام ورکړی شو نبي صلی الله علیه وسلم په خپلو مهمو بیاناتو کې په خپلو مهمو خطبو کې او په تقریرونو کې وخت په وخت باندې مسلمانان هغه دې ته هڅولي دي چې د زنانو په باره کې هغوی د الله نه ویریږي او حتی اسلام چې کله زنانه او نارینه مخاطب کوي نو په یو شانتي خطابونو باندې هغوی ته خطاب کوي کله چې یو حکم په اسلام کې بیانېږي په هغې کې نارینه او زنانه یو شانتي مخاطب او قرآن کریم که موږ او تاسې مطالعه کړو نو په قرآن کریم کې د نارینهو په نامه باندې صورت نشته لیکن د زنانو په عنوان باندې یو مستقل صورت الله جل جلاله په قرآن کریم کې مقرر کړی دی او رالیږلی دی دا د دې څرګندوینه کوي یا د دې ښکارندویي کوي
چې اسلام څومره زنانو په امورو کې او د زنانو په کارونو کې مهتم دی او اهتمام کوي په دې باندې، د هغې حقوق په دې کې څومره محفوظ دي او هغې ته څومره د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې مطابق چې کوم سهولیات او کوم حقوق د نارینه‌و سره، یعنی د هغې برابر حقوق الله جل جلاله په خپل دین کې زنانو ته ورکړي، بلکې د هغې نه ډېرې وله ورکړي. یعنی که موږ او تاسې د اسلام په قانون باندې سوچ وکړو نو د میراث په حق کې چې کومه اندازه حقوق الله جل جلاله زنانه ته ورکړي دي، یعنی نارینه که چېرته د هغه په التزاماتو باندې موږ نظر واچو نو د هغې په نسبت باندې زنانه ته ډېر په ذمه باندې نه د پلار نفقه شته، نه د هغې په ذمه باندې په اسلام کې د زوی نفقه شته، نه پې د لور نفقه شته، د اولاد هېڅ نفقه په هغې باندې لازم نه ده، د خاوند نفقه پې نشته، حتی خپله نفقه په هغې باندې لازمي نه ده، بلکې په خاوند باندې اسلام دا لازمي کړي دي چې د دې لپاره باید سکن جوړ کړي، د دې لپاره باید د اوسېدو ځای برابر کړي، د دې لپاره باید لباس او د دې د نفقې ټول اهتمام باید یو نارینه وکړي. یعنی دا په خپله په اسلام کې د زنانه په امور باندې د هغې په حقوقو باندې هغه اهتمام دی، لکه څنګه چې زنانه د خلقت او د دې د جسدي او بدني جوړښت دی او کومې کمزورۍ چې په دې کې دا مسلمې دي، منلی شوي دي، که په یو ټولنه کې دا یو نظریه وي یاره د زنانه قوت او د هغې طاقت د نارینه په رقم دی، نو دا واقعا چې د یو حقیقت نه تښتېدل دی او یو حقیقت نه تسلیمول دي. یعنی دا منلی شوې خبره ده چې زنانه د نارینه په نسبت باندې په بدني لحاظ باندې هغه کمزورې ده، لیکن دغه کمزورۍ ته اسلام کتلي دی او هغې ته داسې یو حق ورکړی، داسې یو حیثیت یې ورکړی دی چې د دې هغه ټول حقوق د هغې په تناظر کې هغه ومنلی شي او هغه محفوظ شي. نبي صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په موقع باندې په مینا کې مسلمانانو ته یو عام تقریر وکړ او په هغې کې وفرمایل چې استوصوا بالنساء خیر، تاسې د زنانو په باره کې زما د طرفه د خیر او د ښه والي وصیت قبول کړئ، یعنې د هغې سره تاسې ښېګړه وکړئ، د هغې سره احسان وکړئ، د هغې سره ښایسته معاشره وکړئ، ځکه چې تاسې د الله په کلمه باندې د هغې سره نکاح کړی دی. که د نکاح باندې موږ او تاسې سوچ وکړو په اسلام کې سره د دې نه چې دا منافع د نکاح د نارینه او د زنانه په منځ کې مشترک دي، لیکن کوم التزامات چې د زنانه دپاره په نارینه باندې الله جل جلاله په دې دین کې ایښودلي دي، یعنې هغه واقعا چې هرې زمانې دپاره او د هر وخت دپاره د دې ښکارندویي کوي چې اسلام څومره په زنانه باندې او په مېرمنو باندې څومره اهتمام کړی دی او د دې سره د احسان طرف ته څومره ښودنه کړې ده. وعاشروهن بالمعروف، د دې سره تاسې په معروف باندې او په ښه طریقه باندې او د شریعت مطابق او د والي مطابق د هغې سره تاسې زندګي وکړئ او د هغې سره معاشره وکړئ. نبي صلی الله علیه وسلم د هغه په کور کې عایشه رضی الله عنها چې د هغه مېرمن وه او د هغه بیبي وه، د مؤمنانو مور وه، هغې ته یوه زنانه راځي او د هغې سره دوه لوڼه دي او د عایشه رضی الله عنها په کور کې فقط یوه کجوره ده چې هغې ته د خیرات په شکل باندې ورکوي، د صدقې په شکل باندې ورکوي او هغه کجوره را اخلي او په دې خپلو دوو لوڼو باندې تقسیموي او په خپله ځان له خپلې نه خوري. نبي صلی الله علیه وسلم چې راځي د دې خبرې نه خبرېږي نو فرمایي چې څوک د دې لوڼو سره ښایسته تعامل کوي او په دې باندې اهتمام کوي او د دې خیال ساتي او د دې سره ښېګړه کوي، دا د ده دپاره جنت ته د داخلېدلو سبب. یعنې دا څومره یو تشویق ورکول د مسلمانانو ته اسلامي معاشرې ته چې هغه د لوڼو په تربیت کې په داسې حال کې چې د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به نارینه د هغه د زمانې نه مخکې د جاهلیت په دور کې نارینه مور او پلار هغه به د نجلۍ په پیدا کېدلو باندې دومره خفه کېدل، دومره به هغې په دې باندې زیرېدل چې حتی هغې له به خبرو خوند نه ورکوه او حتی هغه به دې ته مجبورېدلې چې دغه خپله د زړه ټوکړه دغه ماشومه نجلۍ هغه په خاورو کې ښخ کړي. لیکن اسلام هغې ته یو مقام ورکړ، هغې ته یو حیثیت باندې قایل شو او په معاشره کې د هغې د عزت او د هغې د درناوي هغه اصول اسلام مضبوط کړل او
قاري صاحب که دا هم راته ووایه چې په هغه میرمنې یا هغه خاوندان چې خپلو میرمنو سره تاوتریخوالی کوي یا په کور کې جنګ و جنجال او بالاخره دغه جنګ و جنجال ډېر سره دومره وغځېږي چې په قوي تاوتریخوالي باندې بدل شي. که چېرته مثلا یو نارینه په کور کې د خپلې میرمنې سره تاوتریخوالی زیات وي، اسلام مبارک دین په دې اړه څه وایي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم خیرکم لأهلی، په تاسې کې بهتر انسان او غوره انسان، یعنی په نارینهو کې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل اهل او د خپلې کورنۍ او د خپل کور والا سره هغه د خیر او د ښه والي معامله کوي، هغې سره ښه زندګي کوي، د هغې سره د تاوتریخوالي او د هغې سره د بدکلامۍ او د هغې سره د تروشي زندګۍ د تروش تندي ساتلو او د هغې د احساساتو د نه تقدیرولو، یعنی د دې طرف ته الله جل جلاله په دې خپل دین کې مسلمان متوجه کړی دی. نبي صلی الله علیه وسلم باندې پوره تاکید کړی دی چې تاسې د خپل کور والاو سره د خپلو بچو سره د خپلو میرمنو سره د هغې سره ښه زندګي کوئ. فرمایي چې زه د خپل کور سره خپلې کورنۍ سره ښه زندګي کوم. حتی نبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام چرته هم په میرمن باندې ګزار نه دی کړی، یعنی چرته هم نبی صلی الله علیه وسلم په میرمن باندې په زنانه باندې لاس نه دی پورته کړی. هغه د رحم، د عاطفې، د ښایسته زندګۍ او د خپلې ماحول د یو بل سره د احسان کولو د هغې تعلیم یې ورکړی دی، د هغې تربیت یې ورکړی دی مسلمانانو ته. دا د اسلام هدایت. او که انسان او یو سړی په دې باندې سوچ وکړي چې څه رقم چې نارینه احساسات لري، څه رقم چې نارینه یو ښه تعامل تمه او توقع لري د یو چا نه، دغسې زنانه هم د ده پر یو انسان دی، الله پیدا کړی دی، د الله مخلوق دی. الله جل جلاله هغې ته حقوق ورکړي دي، هغې ته یو قدر ورکړی دی، یو احترام یې ورکړی دی. د هغه احترام ساتنه دا په نارینه باندې لازمي ده. دی هم په خپلو خبرو کې د دې رعایت وکړي، خپل د دې لحاظ وساتي، هم په خپل تعامل کې د دې لحاظ وساتي. دا تاوتریخوالی چې تاسې په دې تذکره وکړه، دا که یوه زنانه د یو خپل خاوند په مقابل کې کوي، دا هم په شریعت کې مرفوض دی او نه منلی شوی دی. او که یو نارینه د زنانه په مقابل کې دا تاوتریخوالی کوي، یا یوه زنانه را لګېږي او د بلې زنانه په مقابل کې دا تاوتریخوالی کوي، دا د هغې لپاره د الله په نزد باندې د ګرفت او د الله په نزد باندې د یو مسؤلیت سبب ګرځي. الله تعالی د دې شی اوس کوي د قیامت په ورځ باندې چې یو انسان په بل انسان باندې، هغه که نر دی او که ښځه ده، په هغې باندې تعدي کوي، د هغې په حقوقو باندې لاس پورته کوي، د هغې حقوق ضایع کوي، د هغې سره ښه تعامل نه کوي، د هغې سره بده رویه کوي، د هغې احساسات مجروح کوي. دا ټول داسې کارونه دي چې په دې کې د قیامت په ورځ باندې د دې تفریق کېږي. دا چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، هر یو په تاسې کې راعي دی او هر یو به د ده تپوس کېږي، د ده نه به تپوس کېږي د رعیت په باره کې چې تا د هغه حقوق ادا کړي دي که نه، هغه څه چې په تا باندې لازم وو په هغه طریقه باندې د هغې سره تا تعامل کړی دی که نه دی کړی، آیا تا په هغې باندې ظلم کړی دی، او دا ظلم او زیاتی دا که په نوره معاشره کې بد دی، نو په خپل کور کې خو د ټولو نه بد دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فإن كن عوان بأیدیکم، دا زنانه خو ستاسې په کور کې دي چې ستاسو لاسته ناست دي، تاسې کور سره د خیر وصیت واخلئ، د یو سره تاوتریخوالی مه کوئ، د یو سره ښایسته زندګي کوئ. قاري تاوتریخوالي ته خبره ده. قاري صاحب محترم، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ چې له موږ سره په خپرونه کې مو ګډون وکړ او په دغه موضوع مو راسره بحث درلود. آینده کې بیا هم هڅه او کوښښ کوو چې دغه موضوع ته ځای ورکړو او باقي د بل وخت لپاره به په پاتو پوښتنو راسره بحث ولرئ. فعلا مننه کوم چې راسره وئ. جزاکم الله خیرا. خیر اوسئ. خوښ اوسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ.
بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو د خپرونې معلوماتي برخه مو پیل شوه او په دغه برخه کې بیا هم راسره زما همکاره رچنا نوري په سټوډیو کې ده دا چې نن د ښځو تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې ورځ ده غواړو چې په همدغه برخه کې کوم مطلب لري څه دي پکې ورڅخه به یې واورو خو ورته هرکلی و ښه راغلاست وایم په خیر راغلی سهار د نیکمرغه سلام سولا بر خودت امید است که خودت هم صبحت خوش آغاز کرده باشی و یک سلام بر دوستا و هموطنان عزیزم که همین اکنون بیننده برنامه رون سهار هستین امید که شما هم خوب باشین و در پهلوی از این صبحتان هم تو پر انرژی و با آرامش آغاز کرده باشین سلامت اوسئ امید ده چې ته هم یو ښکلی سهار پیل کړی وي راسئ وګورو چې نن د کومې موضوع په اړه غواړې معلومات وړاندې کړې نن به د مطلب هم ځانګړی وي بله دقیقا چون امروز یک روز خاص است البته که یعنی در هر برنامه یا هر سال از این روز تجلیل به عمل میآید یعنی به خاطر یادآوری که خشونت علیه زنان یعنی چگونه میتونیم که البته خشونت علیه زنان این موضوع ماست ولی ما بر دوستا این قسم آماده ساختیم که چگونه میتونیم از این علیه امی خشونت ها جلوگیری به عمل بیاریم. خب در قدم نخست گفتم میتونیم خشونت علیه زنان خود خشونت چی است یعنی علیه وقتی که میگیم خشونت علیه زن یعنی چی؟ خشونت علیه زنان به هر گونه رفتار یا عمل یا مو کردار گفته می شود که به زنان آسیب جسمی، روحی، روانی، اقتصادی و حتی اجتماعی را به بار میاره یعنی هر آن چیزی که برای یک خانم یا برای یک طبقه قشر اوناس صدمه وارد کنه چی به شکل فیزیکی باشه چی به شکل روانی ای به تمامش برش گفته میتوانیم که خشونت علیه یک زن علیه یک قشر از بخش خانمان خب شما هم میفهمین که امی خشونت ها بیشتر مثلا در کجا واقع میشه در یک محیط کاری امکان داره که به حقوق بپیوندد یا امی رخ بده در یک فضای عمومی حتی بیشتر که باز اتفاقاتی که رخ میده در محیط خانه است که بین خود اعضای خانواده می باشه و خشونت ها هم گفته میتونیم که انواع و اقسام زیاد داره از جمله خشونت جسمی خشونت جسمی یعنی وقتی که یک خصوصا سول امی موارد بیشتر در قریجات یا روستاهایی که دور از مرکز قرار داره امی رسم رواجای بله در اونجا بیشتر دیده میشه و یعنی امو وقتی که لطکوب میکنه یا خانم یا میزنن و برش آسیب جسمی وارد میکنه برای گفته میتونیم که خشونت جسمی علیه یک زن یا یک خانم خشونت روانی یا عاطفی یعنی زمانی که یک خانم شما تحقیر میکنین خانم توهین میکنین خانم سرزنش میکنین و بالاخره شما هم میفهمین که خانم کسی است که از خود عاطفه داره احساسات داره او درک داره فکر داره یعنی به خود یک اعتماد به نفس کامل داره ولی زمانی که شما او را دوستا بالخصوص از طبقه ذکور ما اونا رو سرزنش میکنه تهدید میکنه تحقیر میکنه یعنی به شکل به یک دید تحقیرآمیز برشان مینگره یا میبینه یعنی واقعا بسیار زیاد یعنی برتان چه قسم وانمود بسازم که خیلی یک عمل زشت است یعنی خانم از خود احساسات بسیار خوب داره که حتی من نمیتونم چه قسم یا چگونه به زبان در بیارم خب بهتر است که یعنی خشونت روانی یا عاطفی علیه زنان را کنار بگذارین و دیگه خشونت اقتصادی میتونه که خشونت اقتصادی یعنی کنترل منابع مالی یک زن را تحت پوشش قرار بده یعنی زمانی که یک خانم میتونه که به یک شکل اقتصاد خود یا زندگی خود به یک روال کنترل کنه یا مدیریت داشته باشه ولی بازم از طبقه ذکور بالای از اونا فشار وارد میکنن و اونا رو نمیگذارن که یک مدیریت خوب در بخش اقتصاد یا امو اقتصاد خانوادگی داشته باشن و خشونت فرهنگی رفتارهایی که ریشه‌کنی از اصلی یا اساسی یا بنیادی که از بخش امو سنت ها و رسم رواج یک قریه می باشه یا یک روستاهایی که گفتم دور از شهر است مثل ازدواج های اجباری یا ازدواج هایی است که اصلا خود خانم مثلا خبر نداره یا آگاه نیست که اونا را به کی یا برای کدام افراد او را به ازدواج در میاره یا او را به خواستگاری میکنه یعنی اصلا خود خانم خودش خبر نمی باشه فامیلش او را به قسم اجباری بالایش فشار وارد میکنه و او را بر از
کس دیگه یا به یک خانواده یا قوم دیگه رو میته. ولی ایره به یاد داشته باشین که شما میتونین قبل از اینکه از یعنی ازدواج اجباری را انجام بدین کوشش کنین که یک بار چی خوب است که از خود خانم یک بار بپرسین که اونا چی میخواه. حق و حقوق خانم بیشتر است. شما هم میفهمین از لحاظ اسلام، از دیدگاه اسلام و دیدگاه علمای ما که چقدر در این مورد زیاد تاکید کردن و گفتن در این مورد. حتی در قرآن کریم آیات یا به حساب احادیث هم در این مورد گفته شده که حقوق زن بیشتر است و باید از حقوق زن مراعات کنین در هر عرصه‌ای که باشه. بالکل. دلته یو بله موضوع ده، هر کله چې بیا یو کورنۍ غواړي چې خپل هغه خاصګاري چې ورپسې راځي، مثلا یو فامیل غواړي چې خپل د زوی ژوند جوړ کړي، نو حداقل دومره اوسېږي چې هغه فامیل پوښتنه وکړي چې مثلا د دوی وضعیت څنګه ده، په کوم حالات کې دي. دغه خپله هلک چې مثلا خپله لور بیا ورته په نکاح کوي، دی په کوم ډول کټګورۍ کې ده؟ مثلا تعلیمي څومره دی، که تعلیمي نه وي، خپل اخلاق څنګه دي، په کوم حالات کې دی. خپله که چېرته مثلا مطالعه شي یو کس ښه، یو کورنۍ ښه مطالعه شي، زما په نظر هغه ستونزې چې وروسته بیا پیدا کېږي تر ډېره شاید مخنیوی شوی وي. خو که چېرته دفتن یا تصادفاً موږ دا ډول یو لویه پرېکړه، یو لوی تصمیم نیسو په خپل فامیل کې، هغه نجلۍ مثلا هلک ته په نکاح کوو، شاید ناخبره اوسېږو، موږ هم څه معلومات نه وي کړي، آینده کې د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخ شي. شاید تاسې دې نه خبر نه اوسئ که چېرته یو کس یو نجلۍ یا خپله لور ورکوي یو هلک ته، هغه دې عملي وي، مثلا هغه د یو ډول عمل ولري، او یا هم اخلاق دې د هغې هېڅ ښه نه وي، بد اخلاقه وي، او یا هم دا مسؤلیت دی نشي منلی، او دغه مسؤلیت نشي کولی لوی چې دی پر غاړه واخلي چې دا مثلا آینده کې خپل ژوند صحي جوړ کړي، سم جوړ کړي البته یا صحي، نو شاید د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره دی مخ شي. نو له مخکې نه څېړنه ښه ده، شاید یو څه ناڅیز له موږ سره کمک وکړي. بله دقیقا. و دوستای عزیزی را شما هم میفهمین قسم که سوله هم بر شما یادآور شد که شما اون کاتگوری را ببینین، یعنی مثلا یکی به کدام سطح قرار داره و یک شخص دیگه جانب مقابلش به کدام سطح قرار داره، از لحاظ تحصیل چگونه است. شاید امو دختر خانم بسیار آرزوهای به دل داشته باشه ولی خبر نی وقتی که اونا در مدرسه مصرف درس می باشه یا تحصیل می باشه یا به هر مسلکی که بوده باشه، وقتی میایه اصلا خودش به کدام رویاهایی است یا کدام رویا پردازی هایی که داره او در ذهنش در فکرش، ولی وقتی که خانه برمیگرده و که یعنی مسئله کاملا تغییر کرده و یعنی خانم یا دختر خانم به اجبار یا مجبورا او را به این وادار ساخته که یعنی اون کسی را که فامیلش انتخاب کرده او را باید بگیره. ولی کوشش کنین که این من نمیگم، ولی علمای ما میگه، بزرگای ما میگن که از صورت کده سیرت مهمتر است، ولی این را ترجیح ندین که مثلا صورت یک شخص زیبا باشه یا مو آرستگی های خود داشته باشه، اخلاقش هم مهم است، تحصیلش مهم است و در پهلوی از او که مثلا با کدام کرکتر است و اخلاقش چطور است، یعنی از موادای نشاور استفاده نکنن و یعنی یک شخص معتاد نباشه در کل. مننه آغلی نوری چې دغه ځانګړي مطلب مو له موږ اوریدونکو سره شریک کړ. سلامت باشین، بخیر باشین سوله. ولی یک چیز دیگر باید یادآور شیم که به خاطر پیشگیری از جلوگیری خشونت علیه زنان ما میتونیم که نیازمند تغییرات عمیق در قوانین، فرهنگ، آموزش و حمایت اجتماعی هستیم و هی که در صورتی که دولت و همچنان امی جامعه مدنی و خود مردم در این عرصه همکاری کنن، انشالله که این هم جلوگیری میشه و آهسته آهسته کاهش پیدا. سلامت باشین. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو، د خپرونې بله برخه مو پیل شوه. په دغه برخه کې را سره قاریه سحر امت طه په سټوډیو کې ده، او دا چې موږ ته نو د مور لپاره کومه ترانې هم راوړې، ورڅخه به یې واورو. د دې ترڅنګ په کورنۍ کې متقابل احترام څه ته ویل کیږي او دغه برخه څومره مهمه ده د کورنیو د غړو ترمنځ، بحث او خبرې به ورسره ولرو. خو وړاندې ورته هرکلی وایم له هر څه پخیر راغلې سحر د نیکمرغه. خوشحاله اوسئ. مننه ستاسو هم. سلامت اوسئ. پخیر راغلې. بخیر اوسئ. مننه شکر. ډېره ښه ده. راځئ پر له همدغه ځایه وکړو یا له همدغې پوښتنې چې د مور په اړه
که یو تعریف ولرئ یا ستاسې له نظره مور یعنې څوک؟ مور د انسان لپاره لومړنۍ مدرسه یا لومړنۍ ښوونکی دی. یعنې د مور لمنه هغه پراخه مدرسه دی چې اولین ځل یو انسان یو خبر زده کوي د مور نه زده کوي. او د دې څنګ کې الله تعالی هم قرآن کریم کې د مور لپاره د مور ځای لپاره یو غوره ځای د مور او پلار لپاره غوره ځای ټاکلی دی. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایه وبالوالدین احسانا. صدق الله العظیم. الله تعالی وایي چې د خپل عبادت څنګ کې وایي زما عبادت وکړئ، صرف زما عبادت وکړئ او زما سره څوک مه شریکوئ. او د دې څنګ کې وایي چې د خپل مور او پلار احترام کوئ او هغوی سره احسان یعنی کې په ډېر ښایسته چلند په ډېره ښه رویه برخورد ولرئ. یعنی تاسو د الله تعالی موږ ته دا حکم سوی دی چې د الله تعالی د عبادت څنګ کې موږ باید دویمه کلمه یا دویم امر د الله تعالی دا دی چې موږ د خپل مور او پلار سره ښه چلند او ښه برخورد ولرو. ډېره ښه ده. که دا هم راته ووایې چې اکثره خویندې دي په کورونو کې هغوی د خپل مور سره چلند صحیح نه کوي او یا هم روابطو هغه رویې ورسره ښه نه وي. مور یې تل مدام خوابدې وي او یا هم جګرخونه وي، خفه کېږي په دې حالت باندې. دا ډول حالات ستاسې په نظر باندې هغه خویندې چې د مور او پلار نافرماني کوي څه ډول دی؟ په دې اړه هم یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو څوک یو صحابي راغی او هغه ته ویل چې من اوبردي، یعنی من اوبره وایي چې زما سره ډېر زما دا چې زه ورسره کښېنم خبرې وکړم او بحث وکړم او صحبت او جلسه ولرو زما لپاره هغه څوک دی؟ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل امک، یعنی ستا مور دی. بیا ویل ثم بیا ویل بل یعنې هغه شاته څوک دی؟ بیا ورته ویل چې ستا مور دی. بیا دریم ځل بیا یې پوښتنه وکړه چې زما سره یعنې زه چې ورسره خبرې وکړم مجالست وکړم صحبت وکړم هغه څوک دی؟ بیا دریم ځل هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ستا مور دی. بیا څلورم ځل یې پوښتنه وکړه بیا ویل چې ستا پلار دی. یعنی د مور حیثیت، د مور احترام او درې مرتبه د پلار نه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې جګ ویلی دي. یعنې د مور سره برخورد کول دا انسان لپاره ډېر زیات اړین دی. او موږ دا ادب او دا تربیت په ځان کې باید راولو چې د مور سره کومه اړیکه ولرو، کومه رابطه ولرو، کوم په طریقه سره مور سره خبرې وکړو یا د مور هغه حالت وساتو. ځکه میندې چې دي ډېر زر خفګان کېږي او د دوی زړه ډېر یعنې توقع هم دومره زیات وي، امید هم دومره زیات وي د اولاد نه، ځکه هغوی زیار ایستلی دی په همدومره زحمت همدومره دردونه او تکلیفونه زموږ لپاره. یعنې د ژوند د پیل نه تر دې عمر پورې هغوی زحمت ایستلی. د دې لپاره موږ باید پام او توجه دې خبر ته زیات ولرو. بلکل. اخلي توها فکر کوم د مور لپاره کومه ترانه هم لرئ، دا به درڅخه واورو. سمه ده انشاءالله. مهرباني. قدرمنو لیدونکو، نو قاریه سحر امت توها د مور لپاره یوه ترانه هم لري، ورڅخه به یې په بخښنې په ګډه به یې واورو. دا چې څه دي پکې؟ مهرباني. د رب احسان د ژوند نعمتې موري ماته په دې دنیا جنتې موري. د رب احسان د ژوند نعمتې موري ماته په دې دنیا جنتې موري. چې کور کې نه یې مورې ژوندون عذاب راکوي، تا ته چې غږ کومه څوک به ځواب راکوي. ته خو زما د کور رحمت یې موري ماته په دې دنیا جنت یې موري. د رب احسان د ژوند نعمت یې موري ماته په دې دنیا جنت یې موري. شات نه خوږه یې موري د ګل ښایسته یې موري. فخر پتا کومه د ژوند نغمه یې موري. ته خو زما د زړه حاجت یې موري ماته په دې دنیا جنت یې موري. د رب احسان د ژوند نعمت یې موري ماته په دې دنیا جنت یې موري.
ماشاءالله ډیر په زړه پورې او ډیر ښکلی و. مننه کوم. راځئ دا چې وخت هم راسره کم دی په کورنۍ کې په متقابل احترام به وغږیږو. پیل کې دا ووایئ چې متقابل احترام یعنی څه؟ متقابل احترام د خپل احترام درناوی د اسلام یو ستر خاصیتونو څخه دی چې مسلمان او انسان لپاره ډیر زیات اړین دی او دا احترام همیشه د یو برعکس برخورد هم لري. یعنی چې موږ که چیرې نورو ته احترام کوو بیرته د هغوی د خوا نه زموږ لپاره که د هغوی زموږ نه مشر یې زموږ د خوا د هغوی لپاره شفقت یا کشران یې خو بیرته هم د هغوی د خوا نه زموږ لپاره احترام دی او دا د یو کورنۍ په چاپیریال کې ډیر زیات اړین او مهمه مسله دی چې مور او پلار د خپل اولاد په وړاندې او اولاد د خپل مور او پلار په وړاندې یو ټینګه اړیکه د احترام باید وساتي ځکه دا احترام دی چې د دوی اړیکې پخوي او ورځ په ورځ د دوی د کورنۍ چاپیریال او محیط هم ورځ په ورځ د خوشحالتیا د ارامتیا او د سوکالۍ خواته ځي او که چیرې دا احترام د کورنۍ غړي په منځ کې نه وي ورځ په ورځ دلته مشکلات او جنجالونه او ورځ په ورځ دا کورنۍ هغه کوچني غړي هم د ژوند نه ستړي کېږي د ژوند یعنی غلط پړاوونو ته پښه ږدي او دې خواته ځي. بلکل. دا هم راته ووایه چې ولې لکه خپله د څنګه په خبرو کې مې یاده وکړله اکثره کورنیو کې د اړیکو د پیاوړي کېدو یا د ټینګېدو لپاره یا د قوي ساتلو لپاره احترام مهم دی. د کورنۍ بنسټ مور او پلار دی. دوی تهداب جوړوي. دا کوم کور یا کوم ځای چې موږ جوړوو د هغه لپاره هغه اولنی بنسټ او اولنی تهداب ډیر زیات اړین دی مهم دی. د دې لپاره مور او پلار باید زیار وباسي کوشش زیات وکړي چې دا احترام خپل اولادونو ته په خبرو نه په خپل اعمالو سره وښیي ځکه ژوند داسې پرله پسې ګامونه دی یا پله پله د زینې په شان دی چې موږ تلونکي یو. یعنې که چیرې دا دوی اولادونه نن دوی اولادونه د سبا ورځې دوی هم مور او پلار کیږي د نورو که نه ځکه دوی دغه مور او پلار دی چې دوی ته په خپلو اعمالو او کړنو ښیي چې باید څنګه. یو مور نه پوښتنه وشو چې خپل اولاد دې څنګه تربیه کړی دی هغه وایي چې زه په خبرو نه تربیه کوم زه په خپلو عملو یعنې زه کوم کار چې دې نه توقع لرم هغه خپله ترسره کوم د دې لپاره چې سبا ورځ د دې لپاره ضرورت نه وي چې زه به ورته وایم په خپله خوله یا په ژبه ورته وایم چې دغه عمل وکړه هغه ته معلوم دی چې ما کوم عمل ترسره کړی هغه به زما په پښو ګامږدي او زما په ګامونو به تګ کوي. ډېره ښه ده. ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. سلامت اوسئ. بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو. د خپرونې بله برخه مو پیل شوه. په دغه برخه کې نن راسره بهاره همدار د سکایپ له لارې په لیکه ده. ورسره غږیږو د میرمنو له لوري پر میرمنو باندې تاوتریخوالی خو له هر څه مخکې ورته هرکلی وایم. بخیر راغلی اغلی همدرد او وقت مو بخیر. سلام بر شما. صبح شما بخیر و همچنان از طریق تلویزیون شمشاد صبح تمام هموطنان ما بخیر. در نخست اول باید بفهمیم که عامه خشونت علیه زنان از طرف یک زن چی رقم یک عملی است؟ دقیقا وقت موضوع و بحث روی خشونت علیه زنان توسط زنان میشه پس ما باید اول تعریف کلمه خشونت را بدانیم که خود کلمه خشونت چی معنا میده. که خشونت عبارت از استفاده عمدی از قدرت فیزیکی به شکل تهدید یا هم واقعی علیه شخص دیگری که منجر به آسیب، مرگ و یا هم آسیب های روانی شود. که اگر به طور خلاصه تر بیان بکنیم استفاده از زور فیزیکی یا هم کلامی به منظور قرار دادن شخص دیگری در یک وضعیتی که خلاف میلان ها می باشه میتونیم بگوییم که خشونت هست. پس
خشونت علیه زنان توسط زنان بیشتر به شکل کلامی و بیشتر به شکل فیزیکی هم میتونه باشه که حقوق همدیگر خود را در بعض مواقع سلب میکنن که این باعث میشه که یک زن بالای زن دیگر خشونت را تحمیل میسازه. چرا می جنجال ها در بین خانم ها و یا دخترها با میان می آید؟ خب علل یا عوامل خشونت یا جنجال ها را میتونیم بگوییم که مشکلات اقتصادی میتونه باشه و یک موضوعی که بیشتر در بین خانم ها و دختر خانم ها رواج داره. حسادت میتونه باشه، خشم میتونه باشه که نمیتونن خشم خود را کنترل کنن و بالای همدیگر خود خشونت را تحمیل میسازن. همچنان تمایل داشتن به قدرت میتونه باشه. رقابت های بیفایده که بیشترین عامل خشونت علیه زنان توسط زنان همین رقابت های بیفایده هست. مریضی های روانی هم در بسیاری موارد میتونه که دلیل خشونت باشه. میزان تحصیل میتونه باشه و همچنان سن و یا ای که خشونت را به عنوان یک راه حل مشکل فکر میکنن. میتونه که باشه اعتقادات هم رول عمده داره و در بعض مواقع استفاده از مواد مخدر یا مواد نشه‌آور هم میتونه که در قسمت علل خشونت علیه زنان توسط زنان رول داشته باشه. و در بین زنها چرا حسادت پیدا میشه؟ عواملش چی است؟ خب یکی از دلایلش قسمی که گفتم مثلا مشکلات اقتصادی است. یک خانمی که یا دختر خانمی که به بعضی چیزا دسترسی نداره و نمیتونه که مثلا لباس خوب داشته باشه، نمیتونه که مثلا از بعضی سهولت ها استفاده کنه، این باعث میشه که با یک خانمی که بعضی سهولت ها را داره و از او استفاده میکنه و بهره میگیره با همراه از او حسودی کنه و این باعث شود که در بعض مواقع که امکان می داشته باشه همراه از او به خشونت برخورد بکنه و خشونت را بالای از او تحمیل کنه. چگونه می توانیم که جلوه‌گیری کنیم؟ درست. راهکارهایی که میتونیم خشونت علیه زنان توسط زنان را کاهش بدیم میتونه که همین بلند بردن سطح آگاهی زنان در مورد حق و حقوقشان باشه که اونا چی حقوق دارن و چگونه باید از او استفاده کنن. همچنانی که زمانی که یک دختر خانم مورد خشونت قرار میگیره توسط یک خانم دیگه ایره گزارش بده و در موردش صحبت کنه، این باعث میشه که دختر خانم های دیگه هم از این موضوع آگاهی پیدا کنن و زمانی که توسط خانم دیگه یا توسط دختر خانم دیگه مورد خشونت قرار میگیرن آگاهی داشته باشن و همچنان کمک به این زنان و دختران می باشه تا دیگر قربانی خشونت نباشن. یعنی در مجموع افزایش آگاهی خانواده ها و خانم ها میتونه که خیلی کمک کننده باشه. باز در خانه چگونه میتوانیم که از خشونت جلوه‌گیری کنیم؟ دقیقا در خشونت در خانواده یا خشونت های خانگی که چگونه میتونیم جلوگیری کنیم اینها را در خانه و خانواده، طبعا پدر مادر رول عمده را بازی میکنن و همچنان تمام اعضای فامیل که میتونن اونا در این قسمت کمک کننده باشن. زمانی که ما آگاهی را بلند میبریم و اونا از حقوقات آگاهی پیدا میکنن، پس زمانی که توسط یک خانم دیگه یا توسط یک زن دیگه مورد خشونت قرار میگیرن، اونا چون از حق و حقوقات آگاهی دارن میتونن که در موردش صحبت کنن و اجازه ندن که یک خانم دیگه بالای از اونا خشونت را وضع بکنه. بسیار تشکر بانوی همدرد که در برنامه همراه ما بودی. تشکر از شما همچنان. سلامت باشین.
قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه کوم. اوس به نو زه خپلې همکارې یاسمین صافۍ ته البته بلنه ورکړم دا چې د افغانستان سیمې او نړۍ دننه او د پرون ورځې تازه او روان حالات څه دي ورڅخه به یې واورو او دا چې څه یې راوړي کوم موضوعات دي راسره غواړي چې راپورونه شریک کړي. له هر څه وړاندې ورته هرکلی او ښه راغلاست وایم. یاسمین صافۍ پخیر راغلې، سهار د نیکمرغۍ. ډیره مننه. سلام سولې تاسې ته درنو لیدونکو ته سهار د ټولو نیکمرغۍ. بیا هم په دې هیله چې ستاسو خپرونه به لیدونکو تعقیب کړي وي او د خبر برخې ته به هم په تمه وي. نن راسره په خبر کې بیا هم د تېرې او د نن ورځې یو شمېر خبرونه شته چې په ګډه به لیدونکو ته مننه کوم. هیله ده تا به هم یو ښکلی سهار پیل کړی وي. مهرباني. ډیره مننه. لومړی خبر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. نو ممکن څه خو تاسې وړاندې هم باز درلودلو په دې تړاو باندې همدارنګه تر دې وړاندې به مو نور راپورونه ځکه همکارانو تېره ورځ هم زحمت ویسته د دغه راپورونو لپاره، نو ما هم په خبر کې دغه جزئیات راوړي دي، نو لیدونکو ته به یې وړاندې کوم. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1981 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. ملګرو ملتونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په موخه یو کمپاین کې هر کال د نومبر له 15 د ډسمبر تر 10 پورې هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي. دغه سازمان وایي چې د کمپاین په لړ کې له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د پانګونې لارې چارې هم شریکې کړي. نو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې یا د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده نن. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تل یوه موضوع چې ډېره جدي ګڼل کېږي او تل د نړیوالو او په کور دننه د غبرګونونو سره مخامخ شوې ده، هغه په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازو تړل، لوړو زده کړو ته د نجونو نه لاسرسی، دغه موارد دي چې د نیوکې په توګه باندې د غوښتنې په توګه باندې تر ننه پورې پاتې دي. خو اسلامي امارت وایي چې د دیني اصولو او شریعت په چوکاټ کې دغه برخې ته رسېدنه کوي او په راتلونکي کې هغه ستونزې چې موجودې دي ورته به رسېدنه کیږي. دویم خبر هم د چین د استازي لیدکاته دي د اسلامي امارت د بیلابیلو چارواکو سره. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي په کابل کې له چارواکو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو پر لا ښه والي او د تفاهم پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. نوموړي کابل ته په سفر کې د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال سربیره ملي دفاع وزارت له سرپرست سره هم لیدلي او ډاډ ورکړی چې هیواد یې له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري کوي. بلخوا کارپوهان د ملي دفاع وزارت له سرپرست سره د چین ځانګړي استازي لیدنه د ترهګرۍ ضد اقداماتو په اړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پیغامونو احتمالي تبادله بولي. نو سولې که وګورو د چین ځانګړی استازی یو شیایونګ دی راغلی و کابل ته د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال ښاغلي مولوي عبدالکبیر سره یې لیدکاته ترسره کړي دي. له ده پرته تېره ورځ د دفاع د سرپرست وزیر سره هم لیدکاته شوي دي. نو د دې تړاو باندې کارپوهانو خپل نظرونه وړاندې کړي دي چې ممکن دا یوه داسې یوه لاره اوسي یا داسې یو موضوع اوسي چې افغانستان کې د امنیت په برخه کې چې کومه مبارزه شوې ده د ترهګرۍ پر وړاندې دغه پیغامونه تر پاکستان تر اسلام آباد ورسوي. ځکه یو شیایونګ تر دې وړاندې چې دلته راشي پاکستان ته یې هم سفر کړی و، د پاکستان د بیلابیلو چارواکو سره د ده لیدکاته ترسره شوي دي. بل خبر هم د پاکستان په کورمه ایجنسۍ کې د نامنیو او په ټوله کې د شیعه او د سني مذهبو ترمنځ د جګړې په هکله باندې د جنګ په هکله باندې دی چې د تېرې پنجشنبې ته له ورځې راهیسې د دوی ترمنځ نښته روانه ده. جزئیات یې بیانوو. کارپوهان په کورمه ایجنسۍ کې روانې فرقهیي جګړې د پاکستان شرارت بولي. په کورمه کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د شیعه او سني تر عنوان لاندې د عامو خلکو ترمنځ جګړه روانه ده چې د رسمي شمېرو له مخې په ټول ټال شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي دي. شنونکي د پاکستان ناسمه پالیسي په دغه هیواد کې د وروستیو نامنیو اصلي لامل او محصول بولي. نو یاده مې وکړه چې د پنجشنبې ورځې راهیسې په کورمه ایجنسۍ کې دغه نښتې روانې دي د شیعه او د سني مذهبو ترمنځ. تر دې وړاندې هم دغه نښتې رامنځته شوي دي. خو اصلي پوښتنه چې شوې ده هغه دا ده چې یو خو د دې خلکو ترمنځ نه یوازې همدغه موضوع ده چې ممکن د شیعه او د سني مسله اوسي، د دوی ترمنځ د شالید ته کې وګورو
نورو د جایدادونو په مسله هم ده او بل داسې هم ویل کېږي چې د پاکستان د حکومت د چارواکو له لوري جنګ ته لمن وهل کېږي او په ټولي شکل باندې غواړي چې پښتانه دلته په فرقو باندې وویشل شي او پښتنو ترمنځ دلته تاوتریخوالی رامنځته شي. د عامې روغتیا وزارت څخه هم خبر لرو. عامې روغتیا وزارت د درملو پر وړاندې د میکروب د مقاومت کچې راټیټېدو لپاره هڅې پیل کړي دي. د وزارت چارواکي وایي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې انټي بیوټیک پر زیاتې کارونې څار او په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو جوړولو کار روان دی څو په خبره یې د درملو پر وړاندې د میکروب د مقاومت کچه راکمه شي. تېره ورځ د عامې روغتیا وزارت یوه غونډه هم رابللې وه چې خبریالان ورغلي وو. زموږ همکارانو هم دغه راپور چمتو کړی دی. د میکروب د مقاومت کچې د راټیټولو لپاره دوی ویلي دي چې هڅې کوي. د انټي بیوټیک یاده شوې ده. سولې موږ تاسې وینو چې اوس په هېواد کې د انټي بیوټیک استفاده ډېره شوې ده. یو ریزش ولري، یو ستونی درد یا ورته نورې ناروغۍ ولري، موږ وینو چې انټي بیوټیک څخه استفاده کیږي. خو ځکه انټي بیوټیک یو علت چې دوی استفاده کوي هغه یا دا کوي چې زر کولی شي دوی ته روغتیا په برخه کې یا زر هغه د دوی کومه ناروغي چې وي هغه ښه شي ورسره. خو انټي بیوټیک ډېره استفاده هم د اوږد مهال لپاره کولی شي چې دغه خطرناکه تمامه شي. حتی موږ او تاسې لوستي دي، موږ حتی په مکتب کې لوستي دي، سولې که ستاسې هم یاد وي د بیولوژي په مضمون کې موږ او تاسې لوستي وو چې دلته کله چې د انټي بیوټیک استفاده کیږي حتی د ستوني د ناروغۍ لپاره کولی شي چې مفید باکتریاوې له منځه یوسي او دا بیا ډېر ضررمند تمامېدلی شي. هغه معافیت سیستم چې دی هغه ورسره کمزوری کیږي. نو تېره ورځ په دې تړاو باندې د عامې روغتیا وزارت خپل وضاحتونه درلودل. راځو بل خبر هم د سرې میاشتې ټولنې په هکله باندې دی. افغاني سرې میاشتې ټولنې د بغلان په دیسلا ولسوالۍ کې پر سلګونه اړمنو کورنیو نغدي مرستې وویشلې. یا د ادارې چارواکو ویلي دي چې د نغدي مرستو له ویشلو یې موخه د یخنۍ پر مهال د اړمنو لاسنیوی او د دوی د اړتیاوو پوره کول دي. اړمن هم د مرستې مهمې بولي او خپلو اړتیاوو ته په پام د ورته نغدي مرستو د دوام غوښتنه کوي. نو د سرې میاشتې ټولنې له لوري د مرستو د ویش په هکله باندې ویل شوي دي. تېره ورځ هم سولې ما ورته په دې باندې خبرې وکړلې چې اوس هوا سړه ده او هیوادوال مرستو ته ډېره اړتیا پیدا کوي. ښه اقدامات دي، که سره میاشتې کوي، که د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي اداره یې کوي، که نور سازمانونه کوي، خیریه بنسټونه کوي، دا ښه اقدامات دي. بل خبر هم د ایران د استازولۍ لپاره د بل استازي ټاکل دي. نو جزئیات یې بیانوو چې د دوی کوم پخوانی استازی حسن کاظمي قومي چې دی څنګه لرې شوی دی او څنګه نوی استازی ټاکل کیږي. په کابل کې د ایران د استازولۍ لپاره د نوي مشر د ټاکل کېدلو موضوع مطرح شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په حکم علیرضا بیګدلي په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه باندې ټاکل شوی دی. بیګدلي چې د کاظمي قومي پر ځای ګمارل شوی، پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کونسلي چارو مرستیال و. د ایران د تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده پای ته رسول شوې ده او د پخوا په شان به افغانستان په چارو کې ځانګړی استازی د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر څارنې لاندې کار کوي. بیګدلي تر دې وړاندې په قزاقستان، آذربایجان، قبرس او ترکیې کې د ایران د سفیر په توګه باندې دندې ترسره کړي دي. نو وړاندې تر دې حسن کاظمي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او اوس ویل شوي دي چې د پر ځای بیګدلي ټاکل شوی دی او علت هم د کاري مودې پای ته رسېدل ښودل شوي دي. بل خبر هم د افغان پانګوال په هکله باندې دي چې د خوراکي توکو مرستې په هکله باندې په ټوله کې په مسکو کې د پانګونې په هکله باندې وایي. مسکو کې د افغان تاجر له لوري د 48 ټنه خوراکي توکو مرستې پیښو ته د رسیدو په چارو کې ملي ادارې ته وسپارل شوې. دغه مرستې چې وړه، غوړي او وریجې پکې شاملې دي د طبیعي پیښو 600 زیانمنو کورنیو باندې به وویشل شي. هیوادوال بیا د دې مرستو هرکلی کوي خو ادعا کوي چې ډیری دا ډول مرستې تر مستحقو کسانو نه رسیږي. نو دا یو له هغو هیوادوالو څخه دی چې په مسکو کې دی خو د خپله مرسته افغانانو ته را رسولې. نو په دې هیله چې نور هیوادوال چې دوی وس او توان لري خپلو هیوادوالو ته مرستې وویشي. ډېره مننه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلی قدرمنو لیدونکو. د خپرونې وروستۍ شیبې دي او هیله دا ده چې په خپرونه کې کوم موضوعاتو ته مو ځای ورکړی و ستاسې لپاره ګټور تمام شوي وي.
تل مو د هڅه او کوښښ مو دا وي چې هغه موضوعاتو ته موږ ځای ورکړو یا هغه موضوعات راوړو خپرونې ته چې زموږ ستاسې ژوند بوختیا او مسلک پورې تړاو ولري او تر ډېره موږ او تاسې یو څه ورڅخه زده کړو. غواړم په دغه برخه کې له تاسې سره څو مهم او لنډ پیغامونه هم د پلازما له طریقه تاسو سره شریک کړم. نو که څه هم په دغه برخه کې موږ او تاسې سره ډېر بحث درلود او وغږېدلو چې تاوتریخوالی ولې رامنځته کیږي، دلایل یې څه دي او څنګه یې مخنیوی کولی شو. نو لکه څنګه چې تاسو ته هم ښکاري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده او د نومبر 15 دی. د نومبر میاشتې 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. که څه هم دغه ما تاسو ته د خپرونې په پیل کې یاده کړې وه او له هر څه وړاندې مې تاسو ته دا موضوع شریکه کړله. د دې تر څنګ نن مو په خپرونه کې چې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی وو ټول همدغه موضوعات وو چې څنګه کولی شو تاوتریخوالی له منځه یوسو یا هم مخنیوی یې وکړو. افغانان د خپل کلتور له مخې هم د ښځو درناوی کوي. بلکل دا نو بیا هغه څه دی چې تر ډېره موږ او تاسې شاهدان هم یو. ځینې داسې فامیلونه دي چې تر ډېره هغه د خپلو میرمنو حق او حقوقو ته درناوی لري او د دې تر څنګ ډېر ښه چلند او ښه رویه ورسره کیږي. خو بدبختانه بیا په ډېرو لرو پرتو سیمو کې یو ډېر کم داسې کورنۍ پیدا کیږي چې هغوی د میرمنو سره هغه چارو چلند یې صحیح نه وي، د دې تر څنګ د هغوی په حق او حقوق باندې ناګاه وي او نه پوهیږي. د دې تر څنګ راځو چې اسلام څه وایي. اسلام بیا د ټول بشریت په تیره بیا د ښځو حقونه څرګند کړي او پر دوی د نارینهو د تیري مخه نیولې ده. بلکل په دغه برخه کې بیا نو مسؤلیت نه یوازې دا چې نارینه په دغه برخه کې ولري، په عموم کې میرمنې هم دا مسؤلیت لري چې اکثر داسې کورنۍ شته دی د میرمنو لخوا پر میرمنو باندې تاوتریخوالی کیږي. څنګه په دغه برخه کې کولی شو چې موږ هم ونډه ولرو او د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو. نارینه هم همداسې چې په کورونو کې دي که په ټولنه کې دي د هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي او یا هم تاوتریخوالي سره مخ وي، په دغه برخه کې نارینه او ښځینه باید ونډه یو ځای ولري. بل لزو د اسلام مبارک دین له ښځو سره تاوتریخوالی کول ناروا عمل ګڼي. ښه که څه هم ګوره په دغه شیانو باندې موږ او تاسې پوهېږو چې اسلام څه وایي او تر ډېره زموږ کوښښ دا وي هغه څه چې موږ ته زموږ اسلام وایي د اسلام مبارک دین کې راغلی وي تر ډېره موږ زموږ دا مسؤلیت هم دی او فرض بیا هم وي چې موږ هغه څه چې مبارک دین موږ ته وایي ورباندې عمل وکړو. له تاسې هم نړۍ مننه کوم چې تر دا مهال له موږ سره وی او زموږ 2 ساعته سرانۍ خپرونه مو د پای نه تر پای پورې ولیدله. روڼ سهار خپرونه نور په همدې ځای پای ته رسیږي. باقي تاسې ته پاتې ورځ نیکمرغه، ښې چارې، لوی العمل. له لیدلو مو مننه.